زه راووتم، ما به هغلته به یو څه ساحه ووینم لنډه. په همداسې چې څو راځم ښکلي ځایونه دي، سړی په ښایست او په لیدو نه مړېږي. همداسې په دغه دره کې د شمال نه جنوب خواته راغلم، نو هر خواته چې ګورم ډېر ښکلي ځایونه، کروندې، باغونه، کلي، ډېر عجیب ځایونه دي. وبه یې ګورو نور هم د نږدې نه ور به شو. او که چېرته باران لږ ودرېږي ډرون به چېرته والوځو، هغه به ډېر خوند وکړي. زه فکر کوم یو جالب ځای چې دلته دی هغه دغه چینه ده چې زښته ډېرې اوبه ترې راوځي د غره نه، غره منځ نه. داسې تقریبا یو وړ رود بهیږي کته، هلته به ښکاري تاسو ته که نه. په اوړي کې دلته مې چې ولوستل په ثانیه کې 3 متره مکعبه او په ژمي کې 40 متره مکعبه اوبه په ثانیه کې د دې چینې نه راوځي، دغه ځای نه. دغه ډنډ دی او دې خواته د پورته غر دی. ډېر عجیب ځای دی، ښکلی ځای، جالب ځای دی بیخي. نو هلته لاندې غار ښکاري چې که نودل شوی او که همداسې طبیعي به وي، نه پوهېږم. دلته لاره هم نشته ورته، مخه کې داسې بند غوندې ورته جوړ کړی، سړی نشي ورتلی، نشي لیدی، خو جالب ځای ښکاري. پورته هم غارونه دي خو ورتلی نشو متاسفانه اوس. طبیعي غار دی. راځئ وګورو چې څنګه ځای دی. او لاره هم ورکوزه شوې، ډېر عجیب دی. نه پوهېږم تاسو ته به ویډیو کې څنګه ښکاري، خو ډېر ژور دی او شاوخوا ته نورې لارې او غارونه هم لري. باران دی نو اوس دومره ورکوزېدل او بېرته راختل ډېر جنجال غواړي. د دې نوم هم څه شی و دلته مې په لوحه کې ولید، به درته وښایم که بیا راتلی ورته. په دغه مسیر چې راشئ دا سړک ډېر ښکلی سړک دی او ډېر ښې طبیعي منظرې لري. نو که راتلی
کولی شئ راشئ د غرومرو د ځایو کې وګرځئ، چکر ووهئ او بیا بیرته چېرته مو د اوسېدو ځای چې وي هغلته ولاړ شئ. دلته د غار معلومات شته، فولزمینو الونی نیشنل پارک هم دی، طبیعي پارک دی دې خواته، نو بد ځای نه دی. اوس نو لږ لږ باران هم وشو، هوا بیخي ښکلې ده. بله ورځ مې درته ویلي وو چې دا غرونه یو څه وچ دي، د افغانستان غرو ته ورته دي بوټي. نو رښتیا هم لکه هلته به چې پسرلي هوا وه، هماسې یو حس دی. هغه طرف ته بیا غرونو کې شی کرلي دي، بوټي موټي ونې ښکاري او ډېر منظمې. دا تر ټولو لوړ غر دی، شاته پاته شو ښکاري نه، اوس وریځ ده پې. هغې په سر مې صلیب ولید، داسې کلیسا غوندې ځای و، نو نه پوهېږم د غر نوم څه شی دی، هغه وړاندې څوکه یې ډېره لوړه ده. د کریت د دې تر ټولو لوړه نقطه چې ده د دې جزیرې د بحر د سطحې نه شاوخوا 2.5 متره لوړه ده، نو ځینې لوړ ځایونه لري. که سړی راشي پکې ګرځېدلی شي او غرنیو سیمو ته هم تللی شي. او دا هم د غره له سره د لاندې د هرکلیون ننداره، ارمان چې وریځ ده ممکن صحیح ښکاره نه شي. په خپله غرونه جالب دي، ښکلي دي. مخکینی غر چې ما درته ښود چې لوړ دی، دغه دی دې خواته اوس ښکاري، په سر یې صلیب دی، خو اصلي کلیسا یې دلته د لاندې ده، د سړک په غاړه یوه وړه کلیسا، او دا هم فکر کوم نوې جوړه شوې، خو چې اصلي مناسبت به یې څه وي په دې باندې زه هم نه پوهېږم. خو څوک شته هم نه چې پوښتنه ترې وکړو. کلیسا هم خالي ولاړه ده، څوک پکې هم نه دي. یوه وړه احاطه ترې تاو شوې، یو ځای لري. نو دلته دې خواته یو ډېر ښه جهیل هم شته، په نقشه کې ښیي، ما زه به ورشم، خو دا ساحه یې ټوله بنده کړې ده، دغه رقم جال ترې تاو دی، سړی نشي ګرځېدی، په ازاد نشي ورتلی، دا مشکل په دې ځای کې شته.
ملي پارک دی خو ټول بند دی. نو دغه کلیسا ده او هغه د غره په سر صلیب دی. د دې جزیرې یو ښه والی دا دی چې ډېره حاصلخیزه ده. ګورئ دلته په د غرونو کې ونې ایښي دي او هغه ټولې د زیتونو ونې دي او هغې نه ګټه اخلي، حاصلات ورکوي. دې خوا ته دې دره کې به م لیدلي وي مخکې ویډیو کې مې درته وښودل، تر ډېره ځایه دا ډول ونې دي او اکثره غرونه یا هغه تپې داسې پرې پوښلي دي، په باغونه یې جوړ کړي. نو بس د خدای قدرت دی، اوبه هم نه غواړي، اوبه کول هم نه غواړي او بارانونه هم دادې پکې کېږي او خلکو مزې پکې وکړي، څوک چې اوسېدونکي دي البته. دا نو د چانیا بازار دی، خانیا یا چانیا، هغه عمومي سټریټ چې کوڅه یا سړک دی د ښار منځ کې. اوس نو شپه ده، موږ لږ ناوخته دلته راورسېدو، خو بیا هم دا د ښه بیروبار دی، خلک ګرځي پکې او هوا هم ډېره ښکلې ده. راځئ لږ لږ به پکې وګرځو، وبه ګورو چې څنګه ځای دی. دا دی مست. کوم رقم ونې دي، نارنج دي یا څه شی دي، ډېر ښه بوی یې لګي. دغه فضا ورسره ډېره ښه معطره ده. دا ښار خانیا د تنګو کوڅو له کبله هم مشهور دی، زړې کوڅې دي، زوړ ښار دی، تاریخي ښار دی. همدغه کلا منځ کې هم د وړاندې کورونه او کوڅې دي، جالبه ده خلک پکې اوسي. تر اوسه دومره جوړې پاتې دي چې سلګونو کلونو راهیسې اوسېدو وړ دي. دغه نو د ښار مرکزي میدان دی. هرې خواته د دې ځای نه کوڅې غځېدلې دي. دغه سیمه نو بیخي ښکلې ده، دا د اوبو غاړه ده او ټول رستورانتونه دي. نه پیږم په ویډیو کې به صحیح ښکاره شي که نه، خو دلته نږدې نه چې وایي وګورئ بیخي عالي ده. نو دلته که راتلی خامخا راشئ او د دې ځای چکر ووهئ. اوبه هم دا د شپه هم ده، اګر چې خو بیا هم ښکاري څومره پاکې دي، خو هغه وړاندې چې ښکاري هغه د بحر اړوند کښتیو دپاره رهنما ټاور دی
هغه مشهور دی په دې سیمه کې. دلته ډېر خلک دي ګرځي، څوک ناست دي سمندر په غاړه، نو بس د ژوند نه خوندونه اخلي. Στην καρδιά σαν το αίμα που κυλεί σε μαφιά, σαν μαχαίρια για να σ' αποκοβέ μες στα στήθη σου φεύγαλα. دا ځوانانو مایان نیسي دې شپه کې. شپې تقریبا لس نیمې بجې دي، بیا هم دلته ښه بیروبار دی. د یوناني توفو یو دکان به در وښایم، خو خان دی به نه کوم څه پکې ولیدل. اوس به بیرته ولاړ شو نو د خیر سره برلین ته. په دې هوایي ډګر کې خو بې اندازې ډېر بیروبار دی او هر شی ډېر وخت نیسي. چکن، سیکیورټي چک او بورډینګ بیخي لاره نه کېږي، بیروبار زیات. د هوایي ډګر زوړ دی او ویل کېږي چې بل هوایي ډګر باندې کار کېږي او جوړېږي. تر 2025 پورې به آماده وي او بیا به له هغه ځای پرواز کړي. دلته سګرېټ ارزانه دي، خلک سګرېټ ډېر وړي. ګرمي ډېره زیاته ده نن، حتی نن ترمینل کې طاقت نه کېږي، نفوس ډېر دی.